السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، الله تعالی می جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. محترمینو، 2 رکعات المنځ ده، لغه ورسته دعا یو داسې وخت ده، هغه وخت درښیم چې هر څه له الله تعالی څخه وغواړئ الله تعالی یې قبلوي. دا یو داسې قیمتي وخت ده دوستانو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بلا کیفه په دغه وخت کې الله تعالی جل جلاله اول اسمان ته راځي او وایي چې نسته داسې زما بنده چې له ما څخه څه وغواړي زه یې ورکوم. مثلا چې دی په زندګي کې له هر مشکل له هر حاجت سره مخ وي او دی د هغه په باب باندې ما ته لاس پورته کړي او له ما څخه یې وغواړي زه یې فورا ورکوم. دوستانو، دا یو داسې وخت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې په دې وخت کې الله تعالی جل جلاله بلا کیفه و اول اسمان ته راځي او د بندگانو د خپل بندگانو چې وده ته په دې وخت کې الله تعالی ته لاس پورته کوي، الله تعالی دعا نه ردوي، الله تعالی دعا قبلوي. کدی د هر جائز حاجت په باب باندې دعا وکي، مثلا د رزق په باب باندې دعا وکي چې پیسې نوي او الله تعالی څخه وغواړي چې الله ما ته ډیر مال او دولت او دنیا راکې، یا الله په ټوله زندگی باندې ما دی بل ولاست ما محتاج کوي، او الله تعالی جل جلاله د دغه فریاد اوري او قبلوي. احتیاج غریبی دوستانو د انسان اصلي دښمن غریبی ده، ځکه انسان که هر څومره کمالدار وي، که هر څومره غیرتمن وي، که هر څومره سیال سړی، مثلا سهار لار لري خو لیکن غریب وي، پیسې نه وي ورسره، بیا د هیڅ هم نه ده، بیا هیڅوک هم د ده پر خبره باندې نه غوږ نیسي، یو کس هم له ده سره نه مشوره کوي، یو کس هم بیا دی نه په میلمستیا کې بیایي، یو کس هم بیا نه له ده سره ملګرتیا او انډوالي کوي، هیڅوک هم بیا له ده سره په غم شریکي کې ملګرتیا کوي، یو سړی هم له ده سره بیا په سخت حالت کې نه ملګری کیږي. او کله چې د پیسو ضرورت شي د قرض، ځکه انسان خفره نه ده، ځکه صفره یوازې الله تعالی ده، انسان په هر وخت کې وبل انسان ته محتاج کیږي. نو کله چې د قرض په باب باندې یا د بل شي په باب باندې بل چاته محتاج سي او لغه څخه مرسته غواړي، هغه مرسته نه کوي، هغه کومک نه ورسره کوي، هغه قرضداري پیسې په فور نه ورکوي. ولی؟ ځکه چې هغه دا وایي چې که دته چیرې زه قرض ورکم فور ورکم له ده سره خو روپۍ نسته، دی خو غریب ده، سبا بیا دی ماته له کمې خوا راکوي. نو هغه له ده څخه ډېر لرې ځغلي او له ده سره ملګرتیا نه کوي، له ده سره انډوالي نه کوي، له ده سره غم شریکي نه کوي، په یو حالت کې هم له ده سره نه ملګری کیږي. که انسان فقیر وي غریب وي دوستانو، فقر د انسان ډیر سخت دښمن ده. خو که یو انسان موړ وي، مالدار وي او پیسې یې ډیرې وي، بیا د هغه قریبان هم ډیر دي، عزیزان یې هم ډیر دي، غم شریکان یې هم ډیر دي، دوستان یې هم ډیر دي، هر څه درته میلاویږي، پر کور باندې ناست هر سړی په مشورو مرکو کې بیایي، مشورې ورسره کوي، په جرګو کې یې بیایي، میلمستیا یې ورسره خوري، میلمستیا ورته یې بیایي او پوښتنې ته ورته راځي، له ده سره مشورې کوي، ناسته ولاړه ورسره کوي. ځکه چې قدر نن سبا د پیسو ده، د انسان غیرت قدر په نن زمانه کې ورک سو، ختم سو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې دوران کې سړی هر څه الله تعالی څخه وغواړي الله تعالی یې ورکوي. د رشتې په باب باندې کله یو چا سره محبت لري، هغه ستا د خوښۍ محبت هغه تا ته نه میلاویږي، نو جائز محبت وي، جائز رشته وي، په دې دوران کې الله تعالی جل جلاله ته لاس پورته کړه، الله تعالی د هغه فریاد اوري، قبلوي. هغه چې ستا په زړه کې د څه ارمان وي د رشتې، چې کم ځای کې د تا خوښه وي، کم ځای کې ستا محبوب وي، له تا سره به میلاویږي. که څه هم دغه رشته او دا محبوب ناممکن وي، امکان نه لري ستا په ذهن باندې، خو الله تعالی چې دا الله تعالی جل جلاله یو داسې ذات ده چې ناممکن شی ممکن کوي. مثلا ستا په ذهن کې به دا وي چې دا کار نشي کېدلی،
خو تاسې پر الله باندې عقیده ولرئ الله تعالی ته لاس پورته کړي هغه کار به ضرور کیږي. ځکه چې یو کار نه کول دا هم الله تعالی کوي، یو کار کول بیا نه بیرته ختمول دا هم الله تعالی کوي. الله تعالی کن فیکون کې پر هر شي باندې قادر ذات هر څه کولی شي. نو موږ تاسو باید له الله تعالی څخه امید نه وشکو، ځکه چې موږ یو ډیر قادر ذات لرو، ډیر ارحم الراحمین ذات لرو چې پر هر څه مهربانه د هر څه به درکوي. خو یاد وساتئ عقیده به مو وي، یقین به مو وي. نو دوستانو دغه وخت درښیم، په دې وخت کې چې لاس پورته کړئ هر څه له الله وغواړئ الله درکوي. او د الله رسول هم فرمایي چې په دې دوران کې الله تعالی جل جلاله د انسان دعا ډېره زر قبلوي. خو هغه وخت درښیم تر هغې مخکې دوستانو دا ویډیو ضرور نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او د موږ ته دعاوې کوئ. په دې وخت کې ضرور دعاوې راته وکړئ، په دعاو کې مه هېروئ. راځئ زه دوستانو هغه وخت درښیم. دوستانو هغه دا وخت د کله چې د شپې په نیمۍ کې تاسو راپورته سواست لمونځ کوئ، دا صلات تهجد ورته وایي. دا صلات تهجد چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې څوک د شپې په نیمۍ کې راپورته شي او ټول خلک بیده او دی راپورته شي، هغه صلات تهجد الله تعالی ته وکړي او هغه 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا 12 رکعاته په دې درمیان کې د هر څو رکعاته وکړي، ورسته الله تعالی ته لاس پورته کړي. الله تعالی جل جلاله د هر خواست قبلوي چې جایز وي، روا وي، ناروا نه وي. د دنیا په باب باندې وي، د رزق په باب باندې وي، د مشکلاتو د رشتې په باب باندې وي، چې هر څه په باب باندې وي چې دی الله تعالی سپورته کړي، الله د دغه دعا نه ردوي، فورا یې قبلوي. ځکه چې ما تاسو ته وویل چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی جل جلاله بلا کیفه په دې دوران کې و اول اسمان ته راځي چې اسمانونه اووه دي، له اووه اسمانو څخه اول اسمان ته الله جل جلاله بلا کیف راځي او وایي چې زما بنده ما ته لاس پورته کیږي دعا نه ردوم. خو کله چې تاسو اودس وکړئ او هغه صلات تهجد وکړئ چې هر څو رکعاته تاسو کول، خو کله چې له صلات تهجد څخه فارغ سواست بیا 13 واره دغه سورت علم نشرح چې ډېر کوچنی سورت ده، که د چا په یاد وي په یاد دې ووایي، که په یاد نه وي بلکې قرآن کریم دې راواخلي په هغه کې دې ووایي. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دغه سورة علم نشرح لکه داسې سړی 40 واره ووایي تر 50 پورې، مثلا تر 40 به کم نه وي، تر 50 به زیات نه وي. په دې دوران کې چې ووایي او وروسته د فرضان باندې جفت کې، لږ وروسته د الله تعالی ته لاس پورته کړي چې هر حاجت یې و هغه د الله تعالی ته وړاندې کړي او په دعا کې تقریبا کم از کم دعا باندې د 15 منټه خو ضرور واخلي، زیاته کې څومره نور ویلی شي خو صحیح ده دعا کولی شي، کنې تر 15 منټه خو پورې خو دې وکړي. نو الله تعالی جل جلاله د هر خواست قبلوي، هر دعا یې قبلوي په دې دوران کې. او د صلات تهجد چې دا ډیر ثواب هم لري، بل د دې بله ګټه فایده دا هم ده چې د انسان په مخ کې نور هم پیدا کوي او دغه صلات تهجد سره د انسان هر مشکل حل کیږي. الله تعالی جل جلاله د انسان دعا په دې وخت کې نه ردوي. دوستانو کوشش وکړئ صلات تهجد وکړئ او بیا دغه دعا وکړئ، دغه صورت ووایاست، تر صورت وروسته بیا دعا وکړئ، الله تعالی ته لاس پورته کړئ. خو موږ به هم په دې دعا کې یادوي دوستانو، په دعاو کې مو مه هېروئ. تاسو به موږ ته دعا وکوئ، موږ به تاسو ته دعا وکوو. الله تعالی جل جلاله مو کامیاب لره، آباد لره، الله تعالی مو تل خوشحاله لره. موږ ته دعا